ما زه دا بانه نه منم چې یاره پلار یې تپوس نه کوي. زه یم دا بانه بس دې ختمه کړې. بس زه پلار یم که نه، زه د دې تحصیل ذمه دار یم او زه راځم زه سکول ته ورځم، زما ASDO ځي او هغه ته تپوس کوي دا زما بچي دا ټول دا دوی له ولې سبق نه ورځي یا دوی ته ولې در مضمونه ته خبره دی کې آینسټاین ناست دی، دی کې شاعر ادیب ناست دی، دی کې ساینسدان ناست دی. دا ته موږ وختي راغلم شایق صاحب ما ته هغه بله ورځ ویلي چې یاره موږ ستاسو لږ ټایم پکار دی چې راشئ. نو دلته د زه بریف کړم چې یاره جي ما د خپل سکول د ډسپلین دپاره د دې ماشومانو د بهتري زموږ ټولو مقصد د دې ماشوم بهتري دی. د دې دپاره ما یو څو داسې ټیواز جوړ کړي دي ټرمز اف ریفرنسز یا ټرمز کنډیشنز او دا مې د ملګرو سره شیر کړي دي چې یاره دا خبرې به فالو کوو او په دې به زه یو ګریډ کوم او داسې یو مارکس به ورکوو. بیا به د هغې نورو ملګرو کې د مقابلې پیدا کولو جذبه او بل ملګري اپریشیټ کول چې هغه تر هغه سروسز هغه ریکګنایز شي. دې دپاره نو هغه دی کې دو مدی چې څه ټرم لیکلي یو 10 پوینټ لیکلي چې را مدی چې ساري حاضرین کوم ملګري په ټیم کوي، ساري اسمبلی کې د کلاس هر یو کلاس خپل استاد مونیټر کوي او د هغې راکوالي کوي. دا ډېره ښه خبره ده. اکثر زه سکولونو ته ورشم که نه نو مارننګ اسمبلي سټارټ یو هیډ ټیچر یا په سکول کې داسې یو استاد دی چې هغه مارننګ اسمبلي منظم کوي او دا نور استادان څوک دننه ناست دي او څوک هلته ځان له موبایل په ګوتې وي او څوک خبرې کوي. نو دا ښه خبره نه ده. دا ټیم ورک دی. پکار چې هر ملګری چې کوم دی نو هغه مړی د خپل کلاس شاته ولاړ یو د خپل کلاس ډسپلین دا ډېر ښه پوینټ دوی پک کړی دی. دغه شان بیا اکثر موږ دینو چې کله اسمبلي ساري ختمه شي نو به دا بعضې ټیچرز چې دي نو دوی لکه یو ځای ولاړ بل ځای ولاړ ورو ورو کېږي کلاس ته فوراً نه ځي. دا یو دغه شان کلاس روم منیجمنټ باندې ډېر ښه پوینټونه ده لیکلي چې یاره کنټرول ده په کلاس کې څنګه د سیټینګ ارینجمنټ څنګه د نظم و ضبط او بیا په کلاس کې منیټر تقرر دا یو ډېر اهم منیټر ډېر اهم رول لکه ځکه چې استاد به خامخا لږ ساعت له چې تر کلاس نه بار کېږي چاته پیشاب لبځي چاته اوبو لبځي یا به یې ماسټر صاحب سره څه خبره کوي نو چې 15 منټو نه بعض اوقات استاد بار شي دا زموږ تجربه ده چې په کلاس کې دننه سرواني شوي یا ماشومان یو بل والي یا څه مسلې جوړ کړي چې منیټري او کلاس انګیجي کوه د سټار نو هغه کې دا مسلې دي. دغه شان کلاس روم صفایي یا چارټونه چې د دې صفایي او ترتیب برابري دا پکې یو شرط دی. پاس سیسټم دی پکې تاسو پاس سیسټم شروع کړی دی. دغه شانتې په کلاس کې د نشستو برخاست کې منظمي او بیا خاص کر دا زه په هر سکول کې وایم چې دوی دا ماشومان چوټي شي یا په ریسس کې یا په سهار کې چې دا په لاین کې ځي دا د ګړو په شانتې دوړې نه وباسي او دغه نو دا چې بهر وځي نو د سکول هغه دننه ماحول ریفلیکټ کوي چې د سکول کې دننه مالې چې ډسپلین نشته پرې ټیچرز کې هغه ډسپلین ځکه دا دی. نو دا ډېره ښه خبره ده قطارونو کې دغه شان نوټ بک چیکینګ او هوم ورک باندې توجه او په غیر حاضرۍ باندې قابو راوستل دا دی کې حقیقت دی چې د استاد ډېر مطلوب دی. ما بره د یو ځای کې ووایي چې بهی یو سړی دا وایي ټیچرز ته مې زه دا وایم چې زه ستاسو دا بانه نه منم چې یاره والدین مې تپوس نه کوي. داسې موږ وایو که نه یاره چې دا ماشومان دي خو دا بعض ځای کې موږ وایو چې یاره دا د سبق خلک نه دی. دا دومره غلطه خبره ده. څنګه د سبق ولې د مضمونه ته خبره دی کې آینسټاین ناست دی کې شاعر ادیب ناست دی کې ساینسدان ناست دی. دا ته موږ یو نه دا موږ کوم ځای نه راغلي خو دغه خلکو به زموږ باره کوي چې موږ په دغه سکولو کې ناست یو مړی دا د سبق خلک نه دي خو دا یو طبقې خلک دي. نو خبره دا ده چې لکه یو دا او یو ما زه دا بانه نه منم چې یاره پلار یې تپوس نه کوي. زه یم دا بانه بس دې ختمه کړې بس زه پلار یم که نه زه د دې تحصیل ذمه دار یم او زه راځم زه سکول ته ورځم زما ASDO ځي او هغه ته تپوس کوي دا زما بچي دا ټول دا دوی له ولې سبق نه ورځي یا دوی ته ولې مشکلات بس یو موږ پلاران یې پوره یو که نه بس هغوی ته حاجت نشته. نو هغه یو ورغلم ما لکه دا ماشوم ولې درېیمه ورځ ده نشته زه رجسټر یم ورسره کله اټنډنس ګورم که نه نو هغه ما ته وایي چې رجي ما چې ورځ دو صبر ورته وکړم بیا به یې دا روز دو صبر سره کوي مې چې ستا سره نن ماشوم رانغی نو هم نن رنګ وکړه چې کم از کم پیرنټس ته پته ولګي چې زما بچی نن سکول ته نه دی تللی. نو که بیماري کور نو خو تا ته وایي چې رجي او موږ ته پته زما بچی کور دی خو که نه نه یو تا ته به مور یا پلار ووایي چې هلکه خو سهار د سکول ته درو تللی نه دی درغلی نو والد به پریشانه شي
په سبا بیا رانغی بیا ورسره رابطه وکړه اخر به دې تنګ شي یا دغه شي به شي لکه د استاد اوس بریدي نه شابه نو دا ډېره ښه عادت دی مونږ سره کانټیکټ نمبر شته دی نو خبرې ډېرې نوږده وو دا بعضې ملګري د بل سکولونه راغلي دي نو په دې پوینټس په رڼا کې زمونږ چې کوم دی نو شایخ صاحب ستاسو د ټیچرز یو اسسمنټ کړی ګریډ یې کړی ورته خبره چې د ما ته وشي بلې استادانو کې زما یو ملګري یو ویل چې دا مې خپل د تره زوی دی او دا سمې دوستان دي دا سمې کلیوال دي خو ما پکې دا رښتې نه دي مخې ته راوستي او ما یو صحیح فیصله کړو د الله حاضر ناظر جان کا دا صرف دې لپاره نه بس وي لهو ګرم رکھنے کا ہے ایک بهانه وزاره جان د شیخ صاحب دا ډېر ښه صفت دی چې د ما لاک اکبر خان پورون سکول کې لږ وخت تېر کړی دی او هغه په هغه لږ ورځو کې ډېر زیات رایښ کړی وو نو دا په یو سړي کې خپل کوالټي دی چې ملګري دومره اعتماد کې وایي چې که دې ورته سخته خبره مو کې ستغه مو کې نه هغوی نه مایند کوي زه بس وي که نه داسې یو فضا جوړه کړې ده د فرینډشپ د ورورولۍ